خو یو شی چې نه اصلاح کېږي او وخت سړي ته نه ورکوي هغه په دوو برخو تقسیمیږي چې یو داخلي اختلاف ده او یو له خارج سره ټکر ده. نو ورونو که استقلال ساتو، دا وطن په پښو درو، دا خپل ارمانونه پوره کوو، د نړۍ د مسلمانانو سترګې په اسلامي نظام باندې یخوو، نو له دوه شیانو سره باید ډېر احتیاط وکړو. له داخلي اختلاف سره ډېر احتیاط وکړو، پارونکي الفاظ ونه وایو، یو بل ته پیغور ورنکړو. لکه مخکې چې درنو مشرانو وویل، ته نن حکومت یې، ته نظام یې، ته ټولو ته غېږ خلاصه کړه، دا ټول دې ورونه دي، دا ټول دې کشران دي، کشرانو ته د اولاد په سترګو وګوره، همزولو ته د ورونو په سترګو وګوره، مشرانو ته د والدینو په سترګو وګوره. خیر و خیرت ده، هم به الله در چې راضي وي، هم به د تا قدرت به کا پیدا کړي، هم به نظام په پښو ودرېږي، هم به د نړۍ مسلمانان خوشحاله وي او هم په داخل کې افغانان سوکاله وي. دا یوه او دومه برخه دا د ورونو چې ډېر کوشش وشي په وړو حرکاتو، په بې ځایه اظهاراتو د نړۍ له ټکر نه هم ځان وساتو. افغانستان چې اوس کوم سیاست په مخ کې نیولی ده چې هغه د اسلامي نظام حاکمیت ته، هغه متوازن سیاست ته. متوازن سیاست په دې معنی چې د نړۍ له ټولو هیوادو سره مثبت اړیکې غواړو. د ډرون او له یوې وچې څخه د بلې وچې ویشتونکو مزایلونو مخنیوی په توپک نه کیږي. که په تېر 20 کلنه مبارزه کې موږ د حربي امکاناتو د تیارولو وړتیا درلودی، ځوانان به مو نه اړکېدلی چې په سینو پورې بارود وتړي یا لسګونه تنه د یو هوایي بم خوراک شي.